د افغانستان او پاکستان د لوبې پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د کرکټ د 2023 کال نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان په یوه مهمه لوبه کې پاکستان په 8 ویکټو ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه بریا ده. تر دې مخه یې په یوه زړه پورې لوبه کې تېره نړیوال جام اتلې لوبډلې انګلستان ته په 9 شپېتو منډو ماتې ورکړې وه. پاکستان د ټاس تر ګټلو وروسته په خپله توپ وهنې پرېکړه وکړه او په ټاکلو 50 اورونو کې یې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 203 منډو هدف وټاکه. افغانستان ټاکلی هدف د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره په 49م اور کې پوره کړ. په لوبه کې د فضل حق فاروقي پر ځای نور احمد اخیستل شوی و چې د مخالفې لوبډلې 3 لوبغاړي وسوځول. په لوبې بریا کې د پیل توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران چټکې لوبې لوی لاس درلود چې تر 130 منډو یې ملګرتیا وکړه. د افغانستان له لوري 2 لوبغاړو رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران او رحمت شاه 50 وکړې. د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 10 نیټه له سریلانکا سره ده.